بل هغه سبب علما وایي چې د هغې په وجه باندې رب العالمین انسان د قبر د عذاب نه بچ کوي. الله دې موږ او تاسې ترې بچ کړي. هغه الشهادة فی سبیل الله، کله چې سړی په میدان د جهاد کې شهید شي. حدیث د مقدام بن معدی کرب رضی الله عنه دی، امام ترمذی راوړی دی. جناب رسول الله وی شهید ته الله شپږ خصلتونه ورکړي دي. یو په هغې کې دا دی ویجأر من عذاب القبر، الله یې د قبر د عذاب نه پناه وله ورکوي. الله وله پناه ورکوي د څه نه؟ د قبر د عذاب نه. الله دې زموږ د شهداو شهادت قبول کړي. حدیث کې دی د مرګ سوال به نه کې، خدا به وی چې ای الله کله چې مرګ راکې نو الله زموږ مرګ د شهادت نصیب کړي. او دا زموږ د ټولو د الله نه تمنا ده، دا زموږ د ټولو ارزو ده. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ ویلو یا الله شهادت میں نصیب کی او ستا د نبی په کلي د محمد رسول الله کې الله ما شهید کی. رسول الله وی چا چې د الله نه په اخلاص شهادت وغوښته الله به د شهیدانو منزلې ته ورسوي، اگر که په خپله بستره مړ شي. عمر د الله نه غوښتې. ابو لؤلؤ مجوسی الله دې تباه و برباد کړي. د سهار مونځ کې عمر ولاړ دی او نیزه باندې وو او د عمر نه کلمې کته وغورځېد، په یې وله ورکړه، هغه په هغه کلمو کته ووته. حفصه او عبدالله ابن عمر غېږې کې رانیولی دی. عمر صاحب وایي ای عمره که الله دې ونه بخي تم تباه یې او پلار او مور دې م تباه دي. ویل لعمر ویل لام عمر ان لم یغفر الله لعمر. الله دې هغه خلق تباه کړي، الله دې لاسونه مات کړي، الله دې ملاګانې ماتې کړي، الله دې د جهنم د اور ورلړوني کړي چې هغه علما په چړو وایي او په ټوپکو باندې ولي. زمونږ او ستاسې دا ورور داعی سلفی عالم د کتاب و سنت خادم، دا پکرون چې کم بے رحمه بے درده ظالم کافر د پاسه شپېته ګزاره په چړو والی دی. ای ظالمه ته آخرت نه لرې، یا الله دې تباه کا، تا د ده ورکوټي بچي یتیمانان کړه، ښځه دې وله کونډه کړه، د سلفیت یو داعي دې ختم که. یا الله دې داسې مرض ته باندې ولګوي چې ټول امت یې ویني. ای ظالمه تا منبر شړ که، ای ظالمه بخاري دې شړه پرېښوده، ای ظالمه تا هغه شاګردان وله د درس نه په نیمه کې پرېښودل، هغه خو لاړ شهید شو، خو ته د الله نه نه یېرېږې. ته به الله ته څه جواب کې چې سبا د الله مخې ته را روانې او دې شیخ سردار ولی او د دې طالبانو او د دې بچو او د دې ورثو د الله مخکې ګریوان نه نیولی چې څوک ورته وایي چې الله موږ یې بې استازه کړو، بچي وایي چې الله موږ یې یتیمانان کړي وو. ته به الله ته څه جواب وایې ظالمه؟ د هغه مرګ خو د شهادت دی، شهید خو د قبر د عذاب نه هم بچ دی. نن زمونږ امت کې دا خلکو ډېر لوی فکر شروع کړی، پلانې عالم مړ کا، پلانې مړ کا، پلانې مړ کا، پلانې مړ کا، ورته باشي جومات به شړ کړي، ورته باشي قرآن به شړ کړي، ورته باشي احادیث د رسول الله به شړ کړي. ته د الله نه نه یېرېږې؟ ولې د دغو وینو به الله تپوس نه کوي، د دې زخمونو به الله تپوس نه کوي. که تا ته قیامت کې ووایي پلار مې له وجلی و، نه مور مې له وجلی وه، نه مال مې له نیولی و، بچی مې له وجلی و، ما خو خپل دین او الله او رسول ته دعوت کو، ولې تا ظالمه داسې زه سوری کړم؟
شهید چې دی الله ته هر څه بخي، الله یې د قبر د عذاب نه بچ کوي. حدیث کې راځي قیامت کې صح عذاب د درې خلکو دی. یو چې چا پیغمبر وجلی یا د پیغمبر د لاسه مړي، دویم چې پلار او مور یې وجلي یا یو یا دواړه، دریم رجل قتل رجلا یأمر بالمعروف وینهى عن المنکر، چې داسې سړی چا وجلی چې هغه د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر داعي، دا اشد الناس عذابا یوم القیامه. او من دا ویو ای الله څوک چې علما وجني، حق پرست خلق وجني، رب العالمین فارنا فیهم عجائب قدرتک، الله ټول امت ته رسوا کړي رب العالمین. د مسلمان مرګ خودونه دی. عمر فاروق ویلو که ټول صنعاء الیمن یو مسلمان مړ کړي دا ټول په وجنم. که بیت الله ورانیږي وی الله په نه خفه کیږي لکه مسلمان په مرګ چې الله خفه کیږي. په داسې عالم، داسې داعي، داسې فصیح، داسې زړور د قرآن او د سنت با عامل علما نن یو وجنه او سبا بل وجنه او بل ورځ بل وجنه او بل ورځ بل وجنه. خو زه انشاء الله زمونږ الله شته دی، زمونږ الله ته صبر دی، الله دا ویني او دا ویني به انشاء الله رنګ راوړي. قیامت را روان دی، کله د میزان به لګېدلي، الیس الله باحکم الحاکمین، الله به فیصله کوي. زه ورځ سره روانه ده انشاء الله دا فیصلې به وشي. معدی کرب رضی الله عنه وی محمد رسول الله وی څوک چې شهید مړ شو د قبر د عذاب نه دا په امن کې دی. او من ټول ویو چې الله مرګ حق دی، چې کله موږ له مرګ راکې زمونږ ژوند کې څو پورې خیر یې الله ژوند راکې، او چې کله الله مرګي نو الله زمونږ مرګ د شهادت